لږ لرې ولاړو چې بوی مې باچا ته د خولې ورنسي. نو دلته خو بل سړي ورته ویلي ول چې دا وایي چې د باچا له خولې ډېر بد بوی ځي. نو دی بېچارګی خو وږه نن خوړلې ده، دی خو پوه نه ده چا خو یې په ده کړی ده. هلته لرې ولاړ ده، ورته ویلې وایي څنګه باچا ورته ویل لرې ولاړې وایي دغسې. نو ورته ویلې دلته نږدې راسه. چې نږدې راغی د سړي داسې خوله باندې لاس کېښودلی. نو باچا ویلې چې دا خبره رښتیا ده چې ویلي دي چې ده دا خبر کړی چې د باچا له خولې نه بد بوی ځي. خط قلم یې راواخیست، هېڅ څه یې ورته ونه ویلې. باچا هم ډېر هوښیار سړی و، ډېر هوښیار خو نه و، لکه که هوښیار وای داسې نه کول. باچا خط راواخیسته، لیکنه یې وکړه. او د باچا عادت دا و چې هر چا ته به یې خط لیکه، د خط کې به پیسې وي. بې پیسو خط یې چا ته نه لیکه، یعنې هر چا ته به یې چې خط ولیکه دا معنا چې پیسې ور واچو جب کې، چې خط یې ده ته ورکړه. دی بېچارګی خبر نه ده چې باچا ته د ما چا شیطانت کړی ده چې وایي چې باچا له خولې بوی ځي. هغه یې په هغه اوږه خوړلې ده. دی چې څنګه ووته، هغه سړی ورته په مخ راغی، وایي چیرې ځې؟ وایي باچا سره مې ولیدل. وایي څه یې درته ویلې؟ وایي دا کاغذ یې راکړه، په دې کې چې شی لیکلي دي، ویلې چې پلانکي والي ته ورسه. نو ده ویلي دی خو بلد و تیار کنه چې ولاله کسې پیسې پکې دي ښې ډېرې. وایي دا کاغذ ما ته راکړه. نو چې کاغذ یې ترنه واخیسته، هغه ورته ویلې ما ته یې راکړه. وایي نه نه در کوم. وایي رایې که بس چې وارې که هغه والي ته روان سو. نو ده ویلې لکه څه ښې ډېرې پیسې کې لیکلي. چې هلته کېناسته په چوکۍ باندې باچا چې خط وشکه او مهرلا کې خلاص کړه. چې خلاص یې کړه چې کې لیکلي دي چې کوم سړي خط در وړی دا حلال که، او پوستکه یې له وښو نه ډک که، او بیا دې چې پوستکه یې له وښو نه ډک که بیا بېرته ما ته په اوښ را وتړه او ما ته یې را ولېږه. هغه ورته ویلې صاحب زه نه یم، دا یې بل سړي ته ورکړی. وایي نه، باچا خط بېرته نه رد کېږي، دا د باچا قانون ده. چې ورې چا خط راوړ داسې لیکلي چې دا چا خط در وړی، نوم مو مې نه ده لیکلی، تا راوړی. ډېرې زارۍ ورته کړې، نه سړی را چپه کړ، پوستکی ترې وویسته، له وښو نه یې ډک باچا ته یې بېرته را ولېږه. لا باچا ته د سړي مړی نه ده را رسېدلی چې هغه سړی چې باچا خط ورکړی چې باچا ته راننوته. چې راننوته باچا ته، چې باچا سترګې پرې ولګېدلې. وایي بیا راتللې؟ ما خو تا ته خط درکړی چې ویسه. وایي هغه هغه و چې دې وخت سره ګوري چې هغه هم راننوته، هغه وښو نه ډک ډډی یې راوړ، دته یې کېښوده. باچا ته یې ویلې، وایي باچا صاحب د ده ورته ویلې، وایي تا دا خبر کړی وله چې د ما له خولې نه دې وږې بوی ځي؟ وایي نه. وایي نو ولې دې خوله پټه نیولې؟ وایي ده وږه راباندې خوړلې وه. باچا ته یې ویلې، وایي ما تا ته یوه خبر کړې وه چې چا ښه در سره کول ښه جزا ورکوه، چا بد در سره کول بد په خپله راځي له ده نه جزا اخلي. ودلید؟ نو الله عز وجل دې موږ حاسدان نه جوړوي. د حسد اولینۍ خبره دا ده چې انسان خپله حاسد ته تاواني، چا پوستکی له وښو ډک سو، د حاسد